د دوو تر زامنو کورنیو ترمنځ د 4 کلونو وړاندې رامنځته شوې دښمني د صلح مراسم یا د دوه کورنۍ چې د صبرویو یعقوبیو ولسوالۍ د زنبر سیمې اوسیدونکي دي 4 کاله وړاندې خپل منځونه کې د یوې شخړې له امله چې پکې د یوې کورنۍ یوه 8 کلنه نجلۍ په خطا سره وژل شوې وه روغه جوړه د یادې ولسوالۍ او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو په هڅو ترسره شوه. د یاد ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست او د صبرویو یعقوبیو ولسوالۍ مسؤلینو په وینا د اسلامي امارت د ټولو مشرانو هدف ولسونو ته په رښتینې معنا سره خدمت کول دي. دوی زیاتوي چې د قومونو او کورنیو ترمنځ د روغې جوړې راوستو په هکله د امیر المؤمنین حفظه الله ځانګړي فرمان ته په کتو تل هڅه کوي چې د بدیو درلودونکو کورنیو ترمنځ په غوره طریقه سره صلح راولي ترڅو د دښمنۍ له سخت او دردونکي ژوند څخه د تل لپاره خلاص او د ورورۍ ژوند ترسره کړي. او د خوست ولایت ټوله اداره په دې کې لګیا ده چې د مسلمانانو په مابین کې صلح وشي. دغه شخصي بدیانې چې زموږ زور ورباندې رسېږي، قومي بدیانې چې زموږ زور ورباندې رسېږي، دا په عبادت کولو وایي. موږ باندې هم وکړو چې نه شپه ګورو نه ورځ، نه جمعې ورځ ګورو نه هفتې ورځ ګورو. موږ انشاءالله داسې ته حاضر یو. الحمدلله موږ د خپل پرسونل نه او د قومي سپین ږیري نه او شخصا خپله د علماو نه په دغه موضوعاتو کې ډېر راځي او به حده ډېر کوششونه نه هم شوي دي چې انشاءالله په رږدې راتلونکي کې به د نره داسې رقم ته جوړه شهیدونه واوسېږي چې د خلکو ترمنځ مشکلات جوړ شوي وي او جوړه وشي. او دا هڅه مې شپې ورځې درېغه کړې نه دي. خپل واس مطابق کوشش کوي چې دا هڅې ساعته ورسوي خلکو منځ کې صلح قایم شي. روغه کوونکې کورنۍ چې دواړه د تر زمان هم سره کیږي د اسلامي امارات او د یادې ولسوالۍ له مسؤلینو څخه مننه کوي چې تل یې د خلکو ترمنځ د صلح راوستو او د ولسونو خدمتونو ته لومړیتوب ورکړی او زیاتوي چې له دې وروسته به په خپلو منځونو کې د ورورۍ په څیر ژوند کوي. بس مینه نه خو ډېر ژوند ښه ده چې سړی مینه نه ژوند وکړي. غم ژوند څه پیدا لري، جنجول ژوند پیدا نه لري. باید مینه نه به ژوند وکړي سړی. اسلامي امارت نه موږ ډېر خوشحالي مو ورېرادو بس خدای مشکل دي دا موږ بخلي دو پاپا موږ کړي دو. ډېره مننه ونه کوو اسلامي امارت نه. زه تلیفون نه ډېر خوشحال یم. ولسوال نه، قومندانانو نه، قومي مشرانو نه، ټولو نه زه ډېر خوشحال یم. ډېره مننه ونه غواړم. خدای دې ابود لري، خدای دې کامیاب لري چې موږ جوړه یې کړه. زه نه مې تر زمان دي زه ډېر خوشحال یم. موږ به خپل غز گزاره سره کو خپل انډیوالي به سره کو ان شاء الله تر زمان مې دي مو نته نشي مو تر زمان سره زه ډېر خوشحال یم. دا یادوله ده چې څو ورځې د مخه د سرحدونو قومونو قبایلو چارو ریاست له لوري د 9 امنیتي حوزې مسؤلینو سره په ګډه همغږۍ د دغه ولایت په علي شیر او تریرزوی ولسوالۍ کې 2 کورنیو ترمنځ 20 کلنه دښمني هم په دوستي بدله کړې وه.